الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من أهل النار أما بعد. بسم الله الرحمن الرحیم. محترم اوریدونکو، زنن د تاسو په حضور کې د هغه شیانو ذکر کوم په کوم شیانو سره چې روژه نه ماتیږي. بعض شیان او کارونه داسې دي چې په هغې سره روژه نه ماتیږي. د هغې څه صورتونه نن زه د تاسو په حضور کې ذکر کوم. اول نمبر، په هیره خوراک څښاک او کوروالی یعنی جماع کولو سره روژه نه ماتیږي. که یو کس په روژه کې خوراک څښاک کولو نو که هغه کس قوي و، د روژو نیولو طاقت یې پوره لرلو، نو روژه ورته یادول پکار دي، او که کمزوری یا بوډاو نو بیا ورته یادول نه دي پکار. دویم نمبر، د ګرمۍ یا تندې په وجه بار بار لامبل یا بار بار په سر باندې اوبه اچولو سره روژه نه ماتیږي. دریم نمبر، د لامبلو په وخت په غوږ کې اوبه تلل یا قصدن اچولو سره روژه نه ماتیږي. البته که په غوږ یا پوزه کې دوایی واچوله او دا دماغو ته ورسېده نو په دې سره روژه ماتیږي. قضا به یې راوړي خو کفاره ورباندې نشته. څلورم نمبر، د ورځې په سترګو کې رانجه کولو یا دوایی پکې اچولو سره روژه نه ماتیږي، اگر چې د دې رنګ او خوند په حلق کې مخصوص کړي بیا هم روژه نه ماتیږي. پنځم نمبر، د مسواک استعمالولو په وخت چې خوله وینې شي او وینه حلق ته لاړه شي، نو که دا وینه د لاړې نه کمه وه نو روژه ورباندې نه ماتیږي. البته که وینه ډیره وه او لاړې کمې وي نو په دې سره روژه ماتیږي، صرف قضا به یې راوړي. شپږم نمبر، که د بیمارۍ په وجه بې اختیاره یې الټۍ وکړلې، قی یې وکړلو، که لږې وي او که ډیرې وي، په دې سره روژه نه ماتیږي. همدغسې که قصدن یې په خوله کې ګوتې ورکړې او الټۍ یې وکړې، نو که د ډکې خولې نه کمې وي یعنی پوره خوله یې نه وه ډکه شوې په الټیو سره، نو بیا پرې روژه نه ماتیږي. خو که ډکه خوله وي یعنی خوله یې پرې ډکه شوه نو په دې سره روژه بیا ماتیږي. اووم نمبر، که الټۍ یې بې اختیاره تېرې شوې نو که لږې وي یا ډېرې په دې سره روژه نه ماتیږي. خو که قصدن یې تېرې کړې او دا د چڼې د مقدار نه کمې وي نو بیا هم د اکثرو محققینو په نسبت باندې د ده روژه نه ماتیږي. البته که دا د چڼې د مقدار برابر وي یا زیاتې وي نو بیا په دې سره روژه ماتیږي. اتم نمبر، په غاښونو کې چې کوم خوراک یا د غوښې ټوکړې نښتې وي او دا د چڼې د مقدار نه کمې وي، دا قصدن یا بغیر د قصد نه تېرولو سره روژه نه ماتیږي. خو شرط دا دی چې دا یې د خولې نه نه وي راویستي، ځکه که دا یې د خولې نه راوویستلو او بیا یې تېر کړو نو که دا لږ وي یا ډېر په هر صورت کې روژه ماتیږي. نهم نمبر، روژهدار د ورځې ویده شو او احتلام یې وشو یعنی شیطان تېر ویستلو او غسل ورباندې واجب شو نو په دې سره روژه نه ماتیږي. که په چا باندې د شپې غسل واجب شوی وي بیا یې د ورځې وکړو نو په دې سره روژه نه ماتیږي، تر دې پورې چې که ټوله ورځ غسل ونه کړي نو بیا یې هم روژه نه ماتیږي. البته د منځونو په قضا کولو او غسل نه کولو سره ګناهګاریږي. صرف زنانه ته په کتلو یا سوچ کولو سره چې انزال وشي نو په دې سره روژه نه ماتیږي. لسم نمبر، په روژه کې هر قسمه وچ او تازه مسواک استعمالولو سره روژه نه ماتیږي، تر دې چې که د مسواک تریخوالی په خوله کې محسوس کړي نو په دې سره هم روژه نه ماتیږي او نه پرې مکروه کیږي. 11 نمبر، هر قسمه انجکشن ستن لګولو یا ډراپ خېجولو سره روژه نه ماتیږي، که دا د غوښې وي او که د رګ وي، خو بیا هم حق الامکان د روژې په حالت کې د رګ والا انجکشن نه پرهیز پکار دی. البته که کوم انجکشن نیغ په نیغه ډایرکټ معدې ته داخل شي، لکه نن سبا چې څوک سپی وچیچي، سپی یې وخوري
نو ډاکټران دته ډایرکټ په معده کې انجکشن لګوي نو بیا په دې سره روژه ماتیږي. 12 نمبر د کومې ښځې خاوند چې سخت مزاجه غوسناک وي او خوراک کې مالګه کمه یا زیاتېدو په وجه د ښځې د وهلو یا کنځلو کولو خطر وي، نو که داسې ښځه د خوراک شي خوند معلوم کړي یعنې وڅکي نو په دې سره روژه نه ماتیږي. بغیر د کراهت نه دې ته دا جایز دي، خو دا اجازت دې ته صرف په ژبه باندې د معلومولو دی، په خوله کې به یې نه اچوي او حلق ته به یې هم نه رسوي. 14 نمبر چې کله د ماشوم لپاره د خوراک میده کولو څه بل انتظام نه وي نو چې مور د سخت ضرورت په وجه بچي ته په خوله کې خوراک میده کوي نو په دې سره روژه نه ماتیږي او نه مکروه کیږي، البته بلا ضرورت دا مکروه دی. 14 نمبر د روژې په حالت کې خپلې بیبي سره لوبې کول، ښکلول، یو ځای ورسره څملاستل او اوده کېدل دا ټول جایز دي. په دې سره روژه نه ماتیږي، خو شرط دا دی چې انزال یې ونه شي او په ځان یې کنټرول حاصل وي، ځکه که په ځان یې کنټرول حاصل نه او د جما یره وه نو بیا دا کارونه کول مکروه دي. که صرف په ښکلولو وغیره انزال وشو نو روژه یې ماته شوه، صرف قضا به راوړي، کفاره پرې نشته. او که جما ورنه وشوه نو قضا او کفاره دواړه ورباندې لازم دي. 15 نمبر بې اختیاره چې میاشی یا مچ په حلق کې تیر شي نو په دې سره روژه نه ماتیږي. 14 نمبر بې اختیاره چې ګرد غبار یا لوګی د حلق نه تیر شي نو په دې سره روژه نه ماتیږي. همدارنګې هر قسمه خوشبویي، عطر او سپری بوی کولو سره روژه نه ماتیږي. همدارنګې که د ګربتۍ لوګی یې بې اختیاره په پوزه کې لاړ شي نو په دې سره هم روژه نه ماتیږي. البته که ګربتۍ وغیره ځان ته لوګی کړي، ځان ته یې نږدې کړي او قصدن دا لوګی په پوزه راکاږي او کش یې کړي د حلق نه تیر شي نو په دې سره روژه ماتیږي. همدارنګې قصدن په چلم یا سګرټ څکولو سره هم روژه ماتیږي، قضا او کفاره دواړه ورباندې لازم دي. 15 نمبر د پوزې بلغم حلق طرف ته کش کول او بیا تیرولو سره روژه نه ماتیږي. همدارنګې د خولې وینځلو نه پس چې د اوبو کوم لوندوالی په خوله کې پاتې شي او د لاړو سره تیر کړی شي په دې سره هم روژه نه ماتیږي. 18 نمبر د خبرو کولو په وخت چې په شونډو باندې کومې لاړې جمع وي دا تیرولو سره روژه نه ماتیږي. همدارنګې که په خوله کې ډېرې لاړې جمع کړي او بیا یې تیرې کړي نو په دې سره هم روژه نه ماتیږي. البته که د کومو لاړو تعلق د خولې او شونډو سره ختم شي یعنی د خولې نه یې په لاس کې تو کړي او بیا یې تیرې کړي نو په دې سره روژه ماتیږي. 19 نمبر د سترګو اوښکې او د بدن خوله چې یو څاڅکی یا 2 څاڅکي په خوله کې داخل شي نو په دې سره روژه نه ماتیږي. خو که دا خوله ډېره خولې ته داخله شي په خوله کې د دې ترشوالی محسوس کړي او په یو ځل یې تیر کړي نو په دې سره روژه ماتیږي. 20 نمبر د مساماتو په ذریعه چې کوم مسامات بدن کې په دغه لاس کې یا په مخ باندې دا د ویښتو سره چې کوم سروي وي د دغو په وجه د اوبو یا تیلو یخوالی په بدن کې محسوس شي نو په دې سره روژه نه ماتیږي. 21 نمبر په سر غوړولو سره هم روژه نه ماتیږي. دغه کوم حالتونه چې نن ما د تاسو په حضور کې ذکر کړل په دغو سره روژه نه ماتیږي او نه ورسره روژه مکروه کیږي. الله دې موږ او تاسې ټولو ته د صحیح طریقې سره د روژې نیولو توفیق را نصیب کړي او د بدو اعمالو نه دې الله وساتي او د نیکو اعمالو توفیق دې الله را نصیب کړي. آمین یا رب العالمین.